بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته یو سړی دی بلا وجه زما بېعزتي کوي، د خلکو مخ ته راباندې ګپې کوي او خلک راباندې خندوي، نو آیا زه کولی سم چې د دا سړي سره خوابدی سم، تعلق ورسره ختم کړم؟ محترمینو، که چیرې بغیر د څه وجې شرعي یو سړی نالایقه حرکتونه کوي او هغه تا ته تنګول کوي، نو د هغه د اصلاح په خاطر د هغه سره تعلق ختمول صحیح دی، یا د هغه د فتنې څخه د حفاظت لپاره نو هم د هغه سره تعلق ختمول جایز دی. په حواله سره د مرقات المفاتيح شرح مشکات المصابيح جلد نمبر 8 صفحه نمبر 258. دغه رنګه احکام القرآن الجساس جلد نمبر 3 صفحه نمبر 302. فتاوی محمودیه جلد نمبر 13 صفحه نمبر 513.